ته د ورې سویک دی دوه دې درمنو سلامونه مې واخلي صابر جان یم دلته قدرمنو تنورونه جوړیږي دا کارخانه د چا ده تنورونه څنګه جوړیږي راځئ چې درته وښیم دا جی رالو د تنور کارخانې ته نو کوم ځای کې چې تنورونه جوړیږي دا کارخانه په دې کې څومره کسان لګیا دي او څومره وخت یې کار کوي تنور څنګه جوړیږي دا ټول پروسس تاسو وګورئ او که چېرې تاسو تنور اخیستل غواړئ یا چېرته دوکاندار یې نو بالکل تاسو د دې نه تنورونه اخیستی شئ بره چې په ویډیو باندې کم نمبر دی دا د دې تنورونو والا دی د ده نوم آصف خان دی نو تاسو دوی سره رابطه کولی شئ او د دې نه تاسو تنور اخیستی شئ په تنور باندې چې دا کومه خټه لګوي یا چې کوم دی دې ته څه نوم اخلي نو د دې تپوس مې هم د عظمت علي نه کړی دی تاسو دا واورئ ته د ورې څو ایږدې دوه دې ته ټاپلی وایي په دې یخ یخنه کې کار کول او بیا په خټه کې لاس وهل یا په خټه کې چې کوم دی کار کول دا ډېر ګران کار دی خو د دې ورسره ژوند دی او دې حقه حلاله مزدوري کوي او حق حلال رزق ګټي نو حق حلال رزق سره به حلال شي په آخر کې تاسو د آصف خان خبرې هم واورئ چې دوی د تېرو څو کالو راسې دا تنورونه جوړوي او تاسو دوی نه تنور اخلئ نو په کم نمبر رابطه کولی شئ د آصف خبرې واورئ زه په دې بوسات خیلو کندي کې اوسېږو مخکې زموږ تعلق مسیزو سره اوس دې خوا رالو سړوزو دی سر سره دلته کې اوسېږو صحیح ده او زموږ چې څونه عمر دی عمر بر نه موږ لګیا یو د خپل کارونه کوو صحیح ده همدا کار کوو الحمدلله تر اوسه پورې موږ نه ډېر مالونه ځي تر اوسه پورې دغه خراب شي موږ ته چا دا نه وي چې شی ستاسو خراب دی یا چا ګیله راوړې ده صحیح ده الحمدلله خټې سره هم ښه خواري کوو هلته په ماشین کې مو باسو بیا دلته کې لتې مو ورکوو یعنې ښه خنګیرې ښه صحیح ساتو صحیح ده او انشاءالله ورایټي زموږ ښه برابره ده او دوکانداران هم موږ سره ډېر دي صحیح ده راته ووایه که څوک تاسو سره رابطه کوي چې که موږ سره څوک رابطه کوي نو موږ به ورته دا نمبر ووایو 0313 95 6401 دا زموږ د رابطې نمبر دی او بل نمبر او دویم نمبر دی 0330 5368 صحیح زموږ دا دویم نمبر دی صحیح ده او انشاءالله شی به ورته ښه په ذمهوارۍ باندې میلاویږي صحیح خراب شي زه ذمهوار یم صحیح ده ډېره والسلام